او چې کله نن سبا خو کاغذونو کې به یې لیکلي هم کړي او ګواهان به هم وي او ګوتې به هم لګولي او بیا به هم په محکمو کې او په کوټونو کې او کته بره کېږي به جګړې به څومره جاخې روانې ده زموږ د زه خپله خبره کوم پښتنو ښه ګوتې به هم لګېدلي کاغذونه به هم وي ګواهان به هم وي سره د دې به دعوې کېږي د دروغو او قسمونه او یو شی او بل شي سیم چې یو سړی د مسلمان سره د چا سره څه معامله راشي او پکې داسې ووایي ایو پکې ووایي چې الله ګواه دی ستا مسله م الله ته حواله ده او زما م الله ته حواله چې ضرب برابر ایمان د سړي په زړه کې که نه دا خبره ګوره ډېره د هیرې خبره ده چې ما او تا ګوره لګیا یو معامله کوو او الله منګیني ګورې الله اوري که دنیا خلکو مخکې ته ډېر دروغ ووایي چې ته ماله مال نه دی راکړی نو الله خو لیدلی و هغه چې تاله یې مال درکوو نو د دنیا په محکمه کې کیدای شي ته کیس وګټې دا سره ګواهان نه و تا پکې دروغو قسمونه مو خوړو د دروغو ګواهان دې م راوستي زورور وي او کیس دې وګټو د آخرت ته محکمې سره به څه کوو او ما درس کې خو مو نه و ذکر کړی څومره چې زما ذهن کې راځي یو مختصر نصیحت هسې ما یو پیر ریکارډ کړی و دې ملګرو ته چې د آخرت قصه ډېره ناشنا ده ولې ناشنا ده لکه هغه څوک چې قاضي دی هغه ګواه دی ډېره د سوچ خبره ده ګورې هغه څوک چې قاضي دی هغه ګواه دی لکه اوس دنیا کې قاضي جدای ګواه جدای نو موږ به داسې چل وکړو چې چل ول به وکړو ګواه به وهېرو چې د قاضي په مخکې به داسې نه داسې به ووایې یا به داسې کار وکړو چې پیسې به ور ورکړو پیسې ډېرې دي دله به یې ورکړو وي دی به بیان بدل کړي دا چل کېږي دنیا کې ډېرو خلکو کړي دي آخرت کې که سړی سوچ وکړي چې داسې چل ول به وکړو نو هلته ګواه به خپل هغه قاضي دی نو چېرته دې پټېږي ګواه ما یو بیان کړو د آخرت ګواهان یو ګواه پکې څوک دی الله رب العزت دی او هغه قاضي دی او هغه فیصله کوونکی دی نو که څوک دنیا کې په دروغ او په زور او د مال په زور او د نسب په زور او د جیداد په زور کیس وګټي نو د آخرت په محکمه کې به څه چل کې یو محکمه هلته هم ده که نه هلته هم د هر څه حساب کېږي تاسو ته ما قصه ذکر کړې وه یو د عربو کې بعض صفات ډېر ښه صفات دي چې هغه په عجمو کې یا نشتی یا ډېر لږ دي یو صفت چې په دوی کې ډېر ښه دی په عربو کې عموما او خصوصا بیا په دې خلیج والو کې هغه دا دی چې دوی په دې دین باندې مال ډېر لګوي موږ داسې نه لګوو دا حقیقت دی که څوک خفه کېږي رب العزت ته خوشحاله کړي خو دروغ خو نشم ویلی یا حقیقت خو نشم بدلولی یو کار دوی دا کوي چې د دوکانونو باندې ګرځي کوم چوکۍ چې مالداره ښه خلک نو د خپل علاقه کې به دوکان چې کوم خوراکي مواد خرڅوي هغوی په زیږي راځي او تپوس دې کوي تا سره چې کوم حساب کتاب دی هغې کې څوک کونډه شتي که نه هغو ته یو د کونډې یو حساب شتي یتیمان هم پکې شتي که نه غریب شتي که نه بیا هغه حساب پوره ورکوي د میاشت په اخره کې د هغه ټول حساب ورکوي د کاته ختمه شو نو هغه عربۍ تللی دی چېرته یو دوکان ته هغوی ما هغه دغه کتو د هغې نه به یې تصویر وویستی او نشر کړی وایي ما هغه کتاب کتو نو هغه یو حساب ته یې لیکلي و چې دا حساب پاتې شوی د آخرت ته ما چې تپوس کوي دا څه عجیبه قصه ده وایي دا دې سړي باندې زما د ډېر وخت نه پیسې او ښه اوس یې رسي نه یې راکوي وی آخره کې ما ته ووایي چې نه یې درکوم ما چې آخرت کې به وګورو یو بس د ده دا قصه ټول آخرت ته پاتې چې ما کله دا لیکل ولیدو که نه په ما باندې زما د په الله قسم وي دا ګونې راباندې زیږ شو ډېره درنه خبره چې دا حساب پاتې د آخرت ته
هلته دینار درهم ریال روپۍ ډالر خو نشته هلته حساب کتاب د نیکیانو او د بدیانو دی جنت او د جهنم دی نو وکفا بالله حسیبا پوره دی الله حساب کوونکی شپږم حکم بیانیږي دا ډېر اوږد دی موږ به ترې مختصر یو خبره دوه وکړو هغه ده د جاهلیت په زمانه کې طریقه دا وه او اوس هم شتي